عليه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه أجمعين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. عبدالعظیم سے مبارک کا اشعار دی تاغین باغاز کرو چھ پیدا عظیم انسان شلو صاحب در رحمتنو سبحان اللہ اقوامو پادوارو کائناتو پجنسنو نامے چھ خدے پاک نم سرشو کلمشوا سبحان اللہ جنت شوے نام کی چاچی مین اور سرشوا سبحان اللہ اچتد حجازنا یورناشورا خورشوا تیرو کڑی پسرکڑی دا توحید بلڈی وشوا. سبحان اللہ الحمدللہ مونگے اوزل بیا بدا سے مجلس کے راجہ شویو او ٹولو ناول دا خیبر قوم دیر مشکوری ماں چی دیر پگنش میں تعداد باندے راجہ مشوی دی استاسو دیر زیاد مشکور پدی راتک باندے او الحمدللہ یوزل بیا ربیع الاول دا خیست لمحات روان دی تخبل خبری اگدو مننا وقت ٹیم دے پروگرام اختتام طرف تروان دے. رسول اللہ مبارک ذات حضور علیہ السلام شان مقام و مرتبہ دا ازل دا رسول اللہ مبارک ذکر را روان دے تر ابد پورے بروانی. حضور علیہ السلام انداز داو زماد ازدی و سڑے تیر شوے دا مکی مکرمی رست ایمانم راوڑ اغبی چما رسول اللہ مبارک ذکر ٹولو ناول یو قرآنی کافر و گستاخ رسول نواوری دا او اغو ابو لہب اغنا ما واوری دا او ما تیوی چھ زماد اغا تاجر و زماد عربو اغوی چھ ما زچر عالم مکی مکرمی تا ما تا ابو لہب ہوئی چھ دلتے او کستے او اغا دانم دے خیال کا وچر تا آغا خبری وانو رے او یوی اور تبلا جملم بیلے وا چھ خیال کا وچر تا آغا مختمو نگو رے یعنی اغا سر دائی رم وا چھ رسول اللہ مخ مبارکم چاولی دا بیام اغا ایمان راوڑے شی کدا آغا خبری چاواوری دی بیام ایمان راوڑے شی. زماد وی چیز ما پا غگونو کی مالو چکے خودا مالا کعبی تواف شروع کا تواف چکرون مالا گولو زمکی تمکتل جیسے نپا آغا کسبان دیمان زر پرینوزی اغا وی چی تواف کی بچی او زی کی تیرے دم او زی نبا خوشبور اطلا اغا وی چیزا سین زمش پا گم چکر کی چی تاوی دما دا خوشبور زیادہ شوا انسانوں میں بشروں ما رسول اللہ مبارک چہرے توکا تھا از ما حضور چہرہ چولی دا ماوی چی دا چہرہ چرتا دروغ جن سڑی نشی کے دے رسول اللہ مبارک اندازم داو چہغا چیز ما حضور مبارک توکا تماتی او خندلا او ما مخ سر حضور مبارک تاول سوال داو کا ستانو محمد ابن عبداللہ دے ماتی وی آو غزیما ماتی وی تا چاد از ما خبر اکڑا چی دل تزمان نم در تچاو خودا ما اور دوی چی ابو لہب نم اور توخیستا قرآنی کافر دے وقتم دا پتو چی رسول اللہ چہرہ سوکوینی اگا زماد وی چی ما رسول اللہ مبارک مخ مبارک چی سنگ اولی دا ما مخ سرور توی یا رسول اللہ ما تخبل کلمہ وی ازستا دین کے رات لگ نعرہ تکبیر نعرہ ایمان راوڑل و دا واقعات کے تاسو گو رہے کہ یو صحابی اگا انداز تاسو گو رہے حضرت عبداللہ مزنی دا یو صحابی دے
د مکی او سردار رارو او غوراره رسول الله مبارک ډیر خلاف وو حضور مبارک خلاف وو عبدالله مزنی رسول الله مبارک یو ځل ولیده هغه حضور علیہ السلام چهره چې هغوی مبارک ولیده د هغه په ذهن کې رسول الله مبارک کېناسته هغه کور ته لاړ خپلې والدې ته یې تذکره وکړه چې رسول الله مبارک ما لیدلی چې کومې ورځې نه ما لیدلی ما خوب حرام شوی دی هغه مور ورته یي چې دا ستا تره خو د رسول الله ډېر خلاف دی ستا تره مونږ له کور هم راکړی مونږ له اولاد مونږ له مال دولت هم راکړی ته به څنګه ځې هغه یو ځل شپه تېره شوه او سارې مور ته وویې مورې ما فیصله وکړه مال دولت هر شی د پاتې شي خو رسول الله مبارک د نه پاتې کېږي مانه خپل تره ته ورغی ورته یې وې زما فیصله ده زه رسول الله دربار ته ځمه هغه ورته جواب کې وایي تره تا ته پته شته بچیا ستا ته په کور کې چې کوم دولت پروت دی هغه ما درکړی ستا په کور کې چې څه شی دی هغه زما درکړی زه حضرت عبدالله مزني ورته وایي چې زه ستا ما ټول دولتونه هم ستا ته در پاتې هر شی ستا ته در پاتې اخر کې چې کله وخت هغه تره ورته وایي چې بچیا ستا په جسم چې کومه کپړه ده هغه ما درکړې ده درته هغه عبدالله لاړ او کور کې کپړې ویستې او خپل تره ته یې کېښودې او احرام په شانتې دوه څادرې واچولې په دوه څادرو کې رسول الله دربار ته راغی حضرت بلال رسول الله دروازه کې ودرولی ورته یې عبدالله مزني ما غلام هر یو شی پرېښوده او ما طرف ته را روان دی سیده یې ما ته راوله او چې کله راغی هغه ایمان راوړ بیا مخکې ځای تاریخ ته رسول الله مبارک د هغه چې کله دی وفات شو او کله قبر ته د ټیټېدو ټیم و په دې وخت کې یو خپل څوک پکاري چې د هغه قبر ته ټیټ شي هغه قبر ته سپارلو ته ټیټ شي هغه ټیم کې رسول الله مبارک وی چې څوک شته چې د قبر ته ټیټ شي شاخوا دې خوا یې وکتل د خو هر څه پرېښي و رسول الله د خاطره حضور مبارک خپله ډایرکټ قبر ته کوز شو زه د ده وارث یمه زه د ده وارث یمه حضرت ابوبکر صدیق ته وی راکوز شه ته قبر ته نن عبدالله مزني که قبر کې سپارو رسول الله په نوم باندې د غیرت کړی راځه ځه او ته به د سره قبر کې لاندې دا هم یو صحابي دی زه صحابه واقعات درته ځکه وایم چې دا زما او ستا د کور خبرې نه دي رسول الله سره محبت کول دا د صحابو شعار او طریقه ده دا صرف ما او ستا د کور خبرې نه دي دا د دې خبرې نه دي دا دین دا رسول الله مبارک مینا چرته صرف زما کور نه ده راوړې ما سره چې کوم عالم الدین په دې سټیج باندې که دا د هغه کور خبرې نه دي دا د هر چا د دین او د ایمان مسله ده ځکه د دین او د ایمان مسله ده چې صحابه چې چرته ناست دي د رسول الله تذکره یې کړې سبحان الله ناست دي خپل منځ کې خبرې کړي هغه هم د رسول الله تذکره کړې حضرت عبدالله دسنا هغه چې مکه مکرمه کې چونکې هغه د کفارو جنگونه چې کله کفارو سره کېده هغه پکې ډېر زید بن دسنا صحابي دی هغه وایي هغه کفارو سره چې کله جنگونه کېده د کفارو ډېر سرداران هغه جهنم رسید کړي وو په مکې کفارو په بهانه باندې راوسته او په بهانه باندې هغه قید کا حضرت زید بن دسنا بیا په مکې په چوک کې پانسي کېده رسول الله په محبت کې او چې کله پانسي کېده چې کله مرګ مخامخ یې که نه چاته وویلی شي چې په اوس لږ وخت کې ستا مرګ دی ستا یو څو منټه پاتې دي دا سخت لمحې دي دا سخت ټایم وي خو حضرت زید بن دسنا د ابو سفیان یو سوال وکړ دې ټیم کې ورته یې وی چې اے زید تا خیال نه راځي ته دلته په تخته دار باندې پانسۍ باندې روانې او رسول الله مبارک به په آرام مدینه منوره کې ناست دي ستا خیال نه دی یو سوال درنه وکړم مرګ ټیم در رانږدې دی خو که یو سوال درنه وکړم آیا که ستا په ځای دلته رسول الله مبارک وی نو ښه به نه وی که ته
تدا سے پارام ناست ہوئی جسنگ رسول اللہ مبارک ناست ہے صحابی رسول جذبہ آورے اگا صحابی رسول حضرت زید میں نے دسنا اور دوئی چھے خاموش شا چھے سو پورے زجوندے ما رسول اللہ مبارک سر مبارک پانسی کو دیر علوی خبر دا زدام نگوار کوما چھے تماتوے چھے خپل مرگ نتیر شا و رسول اللہ پخپو کی دے یو از غیلات شی زدام پر رسول اللہ نبرداشت کوما زما پانسی کڑ زپ خوشالے باندے زما خوچ زما رسول اللہ مبارک تے یو از غی قدرے نقصان من رسول سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سیدی مرشدی اور حضرت آغا حضور علیہ السلام یو ذل پا عرفات میدان کے سوالوں کا اے صحابہ ورفی و رضوا اے صحابہ نن سشی و رزدہ آغا صحابہ خاموش تھی اور توئی دا کمم میں اشتروان دا بیام صحابہ خاموش تھی بیاتر سوال کا دا کم زیدے بیام صحابہ خاموش تھی رسول اللہ مبارک بے اخبل تفصیل بیان کا صحابوں نے رست چاہتا پوسو کا اے صحابوں تاسو تا پتہ نوہ چے حج موکلا تاسو تا پتہ نوہ چے رفع و رزدہ تاسو تا پتہ نوہ چے رسول اللہ مبارک چے سفرمائی تاسو نے سوال کا آیا دا کم میں اشتا تاسو تا پتہ نوہ چے حج پا ذی الحجی میں اشتی ذی الحج میں اشتا صحابوں تا عجیبہ جواب اور کئی اور توی واللہ العظیم پتہ وراتا چے نم ذی الحجی و رزدہ میں اشتا پتہ وراتا چے دا کم خار دے کو رسول اللہ مزاج پتہ نوراتا کو رسول اللہ مبارک پاگ ٹیم کیوی لیوے چے دا عرفات ندے دا بغداد و مدینہ دا منگا بیلے آو مدینہ دا کہ رسول اللہ مبارک ویلی وے چے دا زائے دا میاش دا حج ندے رو جد رمضان دے منگا حرام غرزولے وے ویلی بمبے چے آو رو جد رمضان دے جس سے رسول اللہ ویلی منگا آگا منی لی دی جس سے شاہ حضور علیہ السلام پہ مزاج کرا گلے وے آگا بمنگر طویلے حاضرینو رسول اللہ مبارک شان اوزا ہمیشہ لداوے ماں رسول اللہ مبارک پشان کی کچھا گستاخی کڑے او کچھا پا ختم نبوت ڈاکا غرزولے ہمیشہ حضور علیہ السلام دی منصب پہرداری خلق کڑے دا اوزا بے یقین سروے ماں منگا اسلام آباد کی او خانقاہ دا گولڈ شریف تاسو بے چرتا بورڈ موٹ کتلئی کی دیش سوکتلی میں باغ کی او بزرگ دفن دے پیر مہر علی شاہ اگا چکل قائدیانی سر مناظرہ و مرزا قائدیانی سر اگا قائدیانی اور طوی لاہور تراشا منار پاکستان کے بمناظری اگا لاڑ طویلہ کی صدا مختصر در تیاما چھ بزرگانی دین و کم انداز ہو کم پہرداری وا ننسبا ٹھیکیداری آسان دا پہرداری سخت دا اگا حضرت پیر مہر علی شاہ لاہور تلاڑ او مرزا قائدیانی تے ہوئے چراشا رازہ چدوار مناظری تکینو رسول اللہ مبارک پشان کستا داغا پا مقابل کے پیغمبر دعوی کھڑے راشا اگر آنگے اور تی جواب رو لگل اور تویوی چدا سے بوکڑو چھتا راشا زبم پا کاغذ باند اخپل داوو لیکن پین کلم بروخلو تم پین کلم روخل دوارا بیوبل سرکینو مخامخ حضرت پیر مہر علی شاہ اور تووے چھے مرزا خبرہ داول نبوت کے او کارون دا منشیانو کے دا خود منشی کار دے چھ کلم او کاغذ روخلی رازا داوا چھ سوک وی چھ سنبیما اگا خودیر لوی خبر دا راشد تخبل کلم تا حکم ورکڑا چیولی کپ کاغذ باندے اور زد رستا زد پیغمبر دا وکڑے زد رسول اللہ دا غلام دا وکڑا راشا کنن حضرت علی کرم اللہ وجہ اولاد کے دے رازی اگر تبے چراش مرزا موستا مخامخ کینو تا کلم و کاغذ راخلا زم کلم و کاغذ راخلم تا کلم تا حکم اکڑا چیولی کا زم کلم تا حکم کرم چیولی کا ما ایمان دے کہ چر اسمات کلم لکلو نکڑا مات رسول
رسول الله زوی موایا، ما ته د حضرت علی بچی موایا، ما قلم ته به زه حکم کړم پخپله به لیکل کا. دا په کمزورې خبره ده چې ته به دا ولیکې. نه قلم له به حکم ورکوو، قلم به دا ولیکي، پخپله به لیکي، پخپله به خپل انداز کې لګیایي. دا اندازو او بیا هغه تاریخ ولیده. مرزا قادیانی رانغی، میں پیر مہر علی شاہ فرمائی چې زه چې څومره ورځې په لاهور کې ما د مرزا قادیانی انتظار کړی، ما ته رسول الله مخ مبارک ما د سترګو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. حضرات محترم، او بیا رسول الله مبارک گستاخی چې چا کړی هغه هم خدای پاک په دنیا هم شرمولی، په آخرت هم شرمولی. زه تاریخ کې نظم ابو لهب چې کوم انجامو چې د هغه بدن نه بوی ته هغه بچو دفن کول نه په ځمکه باندې په داسې حالت کې دنیا نه لاړ، خپلو غلامانو ته پیسې ورکړې چې زمونږ دا پلار په ځمکه کې دفن کړی. او تاسو به بله ویډیو هم کتلي، بله ورځ په سویډن کې په یورپ کې یو کارټونیسټ چې رسول الله مبارک گستاخی یې کړې وه، هغه گاڑی که چا ویډیو کتلی نی وی ګوره، هغه گاڑی او ټرک سره جنګېدلی دی. هغه له حکومت سیکیورټي ورکړې وه چې حکومت ته درخواست کړی و چې زما ته خطره ده، ما له سیکیورټي راکړئ. هغه حکومت نه سیکیورټي غوښتې وه، هغه سره به محافظان هم ګرځېده. په دې ورځ باندې دا محافظان ورسره وو، خو چې کله خدای پاک طاقت فیصله کا چې کله رسول الله مبارک پهرېداري هغه ذات ورکوي نو داسې ورکوي چې یورپ دنیا کې زه ګرځېدلی یم، ما هم دغه سویډن هم لیدلی، دغه ډنمارک او دا سکینډینیویا هم لیدلی، امریکا او مغرب هم لیدلی، کنیډا او ټول ملکونو ما سفر کړی. ما ته پته ده چې فرسٹ ایڈ چې رارسي امبولینس او فایر بریګیډ کې 3 منټ هم نه لګي. خو دا تاریخ عجیبه مو کوه چې په سویډن کې هغه ګستاخ ټرک سره ګاډی وجنګېږي او اور پکې ولګېده، د فایر بریګیډ یو ګاډی راونه رسېده، د امبولینس یو ګاډی راونه رسېده. هغه شاطم رسول سره د خپلو محافظانو په ویډیو کې چغې راځي د اور نه، هغه ویډیو کې هغه ظالم چغې وایي او نه فایر بریګیډ راورسي نه یو بله اداره راورسي. هغه مردار د هغه یورپ په سړکونو باندې نن په 2021 کې دنیا ولیده چې هغه ګستاخ چې کله رسول الله څوک ګستاخي وکړه د هغه انجام په داسې حال باندې کېږي. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، صاحبان برکات. الحمدللہ رسول اللہ مبارک گستاخی، رسول اللہ مبارک شان هغه خدای پاک اوچت کړی. حضور ګستاخي څوک کولی شي؟ زه خپلې خبرې بس کومه، تاسو وختي نه ناست یې، ما په دې لږ پیغام باندې امید دی دا